که یې مخ ته تبې توري زما خوښه ده واه که یې مخ ته تبې توري زما خوښه ده که په خوله کې یې سوروري زما خوښه ده ډېر ښه ډېر ښه دی جي که یې مخ ته تبې توري زما خوښه ده که په خوله کې یې سوروري زما خوښه ده او زه په عشق کې د خپل زړه نه مجبوره یم زه په عشق کې د خپل زړه نه مجبوره یم که مې مور سره په شوري زما خوښه ده السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم صادق خان تورو او ادبي مرکه نن زموږ په مردان میرا دوران آباد کلي کې چرته کې چې ګلشیر تراب صاحب طرف ته موږ راغلي یو چې د ادب په دنیا کې یو ډېر ښه نوم لري او د ادب دپاره ډېر خدمت کړی دی ورسره هغوی چې کوم د ادب کوم خاوندان دي کوم ملګري دي مرکه کېږي په مردان کې ادبي مرکه هغوی ټولنه کې هم دي کینی پاسیل نو باقي ګپ به د هغوی سره لګوو نو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جي وخت سات څنګه بس خیر خیرت ته الله پاک فضل دی ها بس مختصر ټکو کې راته ووایه چې شاعري آغاز هم څنګه کړی و او دې طرف ته څنګه راغلی بس د شاعرۍ آغاز خو داسې دی چې موږ زه وړوکی وم ما په 5م جومات کې سبق وی په سواریانو کې او د هغه طرف نه موږ د دې شاعرۍ لږ آغاز اخیستی دی او دا یې 50 کاله وشو چې موږ دا لین شروع دا ادبي هلې ځلې کوو او غزل دی چې بے وفا چې په دنیا د چا سنم شي بے وفا چې په دنیا د چا سنم شي د زړه سر د محبت په تیغ قلم شي چاته مینه د زکم نه ترهه وي چاته مینه د زکم نه ترهه وي قسمتدارو ته خوږه لکه د ام شي او که چا سر کړلو دننه خپل ګریوان کې که چا سر کړلو دننه خپل ګریوان کې بیا سبا له ورته روان کارونه سم شي او چې د زړه سترګې بینا نشي دنیا کې چې د زړه سترګې بینا نشي دنیا کې کې غړېږي په دنیا کې پیتور تم شي او کله غږ چې د جانان د انکار وورم کله غږ چې د جانان د انکار وورم را روانې په ګریوان د سترګو نم شي او هغه به عمر له کامیاب وي په دنیا کې هغه به عمر له کامیاب وي په دنیا کې چې روان د استادانو په قدم شي او هغه به عمر له کامیاب وي په دنیا کې چې روان د استادانو په قدم شي او هغه ورځ زما د مرګ به وي ګلشیره هغه ورځ زما د مرګ به وي ګلشیره چې تهمت ته د لاسه مې پچم شي ظلم په ما مکړه ګزاره کوه بس زما د صبر ننداره کوه نکړي د اوښانو غلا په ټیټې څوک نکړي د اوښانو غلا په ټیټې څوک راشه ملاقات مې په ښکاره کوه او چې یو ګزار خطا شي نو بیا بل وکړه چې یو ګزار خطا شي نو بیا بل وکړه داسې ګزارونه دوباره کوه او زه لکه مجنون په غرونو سر شومه زه لکه مجنون په غرونو سر شومه راشه انتظار مې په میره کوه او راشه چې سینه درته ښکاره کړمه راشه چې سینه درته ښکاره کړمه د زخمونو مې په زړه باندې شماره کوه او خیر دې که ستا زړګي صبرېږي نه خیر دې که ستا زړګي صبرېږي نه یاره نور ظلمونه په واره کوه او ستا دې نصیحت اشنا په لار نه کړو ستا دې نصیحت اشنا په لار نه کړو ګلشیره د زړه نه بیا خیره کوه یو مزاحیه کلام دی چې ډېرو شاعرانو خو دا ښایسته وستایل که نه نو دا بدرنګ چې دي نو دی به موږ په ورځ د قیامت ته دې مری نه رانیسي چې دا موږ خدای نو پیدا کړی که نه دا هم د خدای مخلوق ته خدای پیدا کړي وي که نه نو د دې خو هم صفت کول غواړي که نه نو دا
یو غزل دی چې تاسو ته یې ډالۍ کومه که یې مخ ته تبې توري زما خوښه ده واه که یې مخه که یې مخ ته تبې توري زما خوښه ده که په خوله کې یې سوروري زما خوښه ده ډېر ښه ډېر ښه دی جي که یې مخ ته تبې توري زما خوښه ده که په خوله کې یې سوروري زما خوښه ده او زه په عشق کې د خپل زړه نه مجبوره یم زه په عشق کې زه په عشق کې د خپل زړه نه مجبوره یم که مې مور سره په شوري زما خوښه ده واه بیا ووایه جي زه په عشق کې د خپل زړه نه مجبور یم که مې مور سره په شوري زما خوښه ده او دا ځل وکړی یو جرګه زما دپاره بیا واه دا ځل وکړه ممن صاحب دا ځل وکړی یو جرګه زما دپاره بیا خیر د سر که مې غولخوري زما خوښه ده بیا ووایه جي دا شی بیا ووایه دا ځل وکړی یو جرګه زما دپاره بیا خیر د سر که مې غولخوري زما خوښه ده او مور ته به زه وایم ګزاره کوه مور ته به زه وایم مور ته به زه وایم ګزاره کوه که یې سر په مخ راخور وي زما خوښه ده واه واه او ای هلکه کړېدلی یم دمه به شم ای هلکه کړېدلی یم دمه به شم که د ګڼو بچو موري زما خوښه ده بیا ووایه جي دا شی بیا ووایه ای هلکه کړېدلی یم دمه به شم که د ګڼو بچو موري زما خوښه ده او زه به ورله تیل د انداسه او یو ریګمال واخلم واه واه زه به ورله تیل د انداسه او یو ریګمال واخلم که مخ د ګټې سپوري زما خوښه ده ډېر ښه بیا ووایه دا شی زه به ورله تیل د انداسه او یو ریګمال واخلم که مخ د ګټې سپوري زما خوښه ده او که یو دیچ کې سالن د دې د وخت کېږي که یو دیچ کې سالن د دې د وخت کېږي که نظر یې په ډک شکوري زما خوښه ده ډېر ښه ډېر ښه دی جي او خیر دې زه د ژبې نه بیا ځان ساتم خیر دې زه د ژبې نه بیا ځان ساتم که سوټۍ مې په ملا سوري زما خوښه ده واه بیا ووایه دا شی جي خیر دې زه د ژبې نه بیا ځان ساتم که سوټۍ مې په ملا سوري زما خوښه ده او زه ګلشیر به هر وخت خیر د خدای غواړم که اسمان په ما نسپوري زما خوښه ده مهرباني جي ډېره ډېره مننه دا بل یو غزل دی د دنیا کار پس نښتې مالدار نه شوې د دنیا کار پس نښتې مالدار نه شوې د منصور غوندې د مینې بیمار نه شوې او هسې خوله باندې د مینې اقرار وکړې هسې خوله باندې د مینې اقرار وکړې هم د ده غوندې په عشق کې پدار نه شوې او ټول عمر دې د غفلت په خوب کې تیر کړو ټول عمر دې د غفلت په خوب کې تیر کړو د مرګ جرس تر ټانګېږي بیدار نه شوې او د عمر اونه د خزان زیرو زبر کړه د عمر اونه د خزان زیرو زبر کړه عمر لاړ په دنیا کې هوښیار نه شوې او هسې خاورې په سر باد کړې لیونې هسې خاورې په سر باد کړې لیونې په ټولي د عاشقانو کې شمار نه شوې او زه ګلشیر په دنیا تراب تراب شم زه ګلشیر په دنیا تراب تراب شم ته خزان وخلې دلته ګلزار نه شوې زه ګلشیر په دنیا تراب تراب شم ته خزان وخلې دلته ګلزار نه شوې دا خو جي ګلشیر تراب صاحب چې مزاحیه شعرونه هم تاسو ته ډالۍ کړل او انقلابي شعرونه هم ته ډالۍ کړل او زه امید کوم چې ستاسو به د ګلشیر صاحب شاعري خوښه شوې وي او د ده شاعري کوم خوښه شوې دغه شان نورو ملګرو سره مخکې شیر کړی او دا ګرین سټوډیو زمونږ ملګري وو زمونږ چې کوم کوشش دا دی چې یاره په نړۍ کې چې کوم پښتانه ادب لیکوال دي هغه به مونږ تاسو ته مخکې کوو او دغه شان بیا بیا به راځو ګلشیر تراب صاحب لا او د دوی میلمانه کیږو به او دلته کې به تاسو ته د دوی
د ادب لیکل مخکې کوو او ورسره یو دا هیله لرم که څوک غواړي چې یاره زمونږ شاعري د مخې ته راشي خلک وویني باقاعده موږ سره رابطه کولی شي د ګرین سټوډیو شیشه ستاسو دپاره هر ټایم حاضره ده زمونږ ملګری اشفاق خان او صادق خان تورو اني ټایم ستاسو دپاره حاضر یو او دغه واتساپ نمبر باندې موږ سره رابطه هم کولی شي نو د دې وخت سره صادق خان تورو له اجازت ورکړئ د لوی الله په امان